درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بایاست. ښه راغلاست د اووم ټولګي و اووم لوست ته. په تېر څپرکي کې موږ تخم لرونکي نباتات وپېژندله، د هغوی مختلفې برخې مو وپېژندلې، موږ د ډېرو موضوعاتو سره اشنا سولو. انشاءالله چې په تېر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډېرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل سوي وه، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وه، چې مخفي البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل. او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپېژندی، چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول سوي وه، د هغو درو سرو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع، زموږ د نن ورځې درس د 51 صفحې څخه تر 52 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډېر چاپیریال سره د ډېرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډېری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنې مړینه. که چیرې موقع د وده کولو ور ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي، چې د ډېرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله، د انسانانو، د حیواناتو د غذا د اکسیجن چې کوم د دغو نباتات څخه تولیدیږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کوو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډېرښت ووایو، چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي. او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپېژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري، چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نارینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډېرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه الوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسوي. کله چې هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړوي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې وویله چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر، یعنې چې تخمه یې ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدول. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي د دوی جنسي ډېرښت دوی دواړه په جنسي ډېرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر مخ په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، راځو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پېژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پېژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر النباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دی، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدوي او نه هم ګل تولیدوي.
ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله 2 ډوله غوزې لري چې یو یې لوی او بل یې هم کوچني غوزې دي. کوچني غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچني غوزې چې دي موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلزونه لري او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچني ذرات دي چې دغه کوچني ذرات چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلزونه چې دي دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې ذرات چې کوي پاشي شاوخوا ګرده شیندنه کوي چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر څه شي پورې رسیږي و هغه کلکو او لویو فلزونو ته ځان رسوي چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل ځي او هغه تخمه القا کوي چې په دغه وخت کې موږ څه شو ویلي وه زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کېږي دا تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته آماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات رامنځته سي. نو د غوزې دغه شاوخوا کم فلزونه چې دي دا کم پوښ چې دی هغه څه کېږي خلاصیږي او غوزه چې هغه څه وچیږي چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کېږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دي د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کېږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کېږي لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کېږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دي هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. ورپسې راځو و مخفي البذر یا هم ګل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو ګل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره پیدایښت کوي. ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې اوسي پټه اوسي مخفي البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري. تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچې شي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. ګل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه ګل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کېږي ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په ګل لرونکي نباتاتو کې د ګل جوړښت وایو چې ګل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډیرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې ګل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفي البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د 4 برخو څخه جوړ شوی دی چې د تذکیر آله، تانیث آله، کاسبرګ او ګلپاڼې څخه عبارت دی.
موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري. یعنې دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي چې دا تقریبا 5 جوړښت لري او دغه 5 جوړښت بعد د ګل دا نوري برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مثبته شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیث آله څخه مطلب څه دي. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښیني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډیری وخت چې دی زرغون لري، ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیټل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو دپاره جوړ سوی دی او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله الوتونکي پر دې باندې کښیني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چې کوي د ځان سره اخلي او د موسنسې برخې پرې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیټل پیژنو. موږ وایو دا چې د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلې یا فیلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کڅوړ ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده څه کیږي جوړیږي پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پورې چې کیږي رسیږي یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمې برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیث آله څه دنده لري؟ تانیث آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده چې په دې برخه کې موږ وایو 3 برخې وجود لري چې هغه 3 برخې چې دي د سټایل برخه ده، د سټیګما پورتنۍ برخه ده او تخمدانې دي. د سټیګما برخه چې ده هغه سریښناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راسي په دې باندې موښلي. کله چې هغه هلته وده وکړي بیا د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلېدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسیږي. اخرنۍ برخه کې موږ 3 سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ 3 سوالونه عبارت دي له اول سوال په تخمي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال په ساحر البذر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړئ. دریم سوال د ګل برخې څو دي واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.